دا دی دوستانو کوټه ښار کې پارک دی چې زیات شمېر خلک راځي، فیملي ځایونه هم راځي. نو اوس به دلته دغه ګاډیانو ته وخېږو. ودر دا دی بل را روان دی. واړه دلته ودرېږه، مخامخ ته واړه چې په دلته شي. څنګه وی لا جانه؟ شکر خیر ستا مننه جوړ اوسې. چیرې راغلي یو؟ ښه به دوستانو ته ووایه. عسکري پارک ته راغلي یو. عسکري پارک ته راغلي یو. خبرې په ځای لوړه جوله کې ناست تر اوسه زه په دا ډېر وخت نه وم راغلی. ښه کوټ ښار ترقي کړی وه. دوستانو جالبه دا ده دی په کوټه کې اوسېږي او په خبر نه وي چې دا ساینتیکه ښار او په خبر نه وي چې دا ساینتیکه ښار. نو دا دی رالو موږ سره ګرځو بس دوستانو ملګرو سره. نن موږ دو په دو راووتلو، بس دوه په دوه او یو کوچنۍ میله کوو. نن مو دغه پارک ته تفریح راایستلې ده چې دا اوس مهال په دغه ګاډیانو کې ناست یو. ښه خوند کوي خلک خپله تفریح کوي، خپل ژوند کوي. دوستانو دا د کوټ ښار اړوند څه نه څه معلومات راکړه. زموږ څه پښتانه څه وایي، څه ډول ژوند تېروي. دلته خو ګڼ شمېر دوستانو کوټه ښار چې دی بس له پښتنو څخه جوړه ده. ګڼ شمېر پښتانه پکې اوسېږي، اکثریت برخه پښتانه دي دوستانو. نو عام خاص عادي ژوند کې لکه په نور ملکو کې چې کوم ژوند کې هغه ژوند د لیوم کې ښه و عام د خاص تغییر په دې کې نشته. دې ځای د کندهار په ژوند کې هېڅ فرق نشته، هېڅ توپیر نشته. یعنې مثلا واقعیت هم ډېر څه دوستانو د کندهار په څېر دي. مثلا هغه دود و کلتور خو عام ازادي لري تر ډېره حده، تر ډېره حده دوستانو ازادي لري او خلک خپل ژوند په خپله خوښه تېرولی سي. کوم څوک مزاحمات، کوم څوک ستونزه نسي ورته جوړولی دوستانو. یا د ستونزې دا شی دلته نشته. لکه څه رقم چې خلک وایي چې په دغه حالاتو کې، په دا اوسني حالاتو کې بیا هم هر یو خوشحاله دی. که زړه د خفګانه ډک دی، د باندې چارې یو راوځي خوشحاله دی. د زړو علم خو الله لري چې هغه په زړو کې څه دی. بلکل چارې یو راوځي خوشحاله ګرځي، هر یو خپل خوشحاله ژوند کې. چا داسې درون نه دي ویل زه په تکلیف یم یا زه خوابدی یم، ګرده خوشحاله. بلکل واقعیت هم دوستانو تر ډېره حده خلک خوښي څرګندوي، خوشحاله دي. دلته به نو خلک نه غمجن کېږي، ولې غمجن سي؟ یاره نه غمجنېدو ځای نه دی. چارې دغسې د کور راوځي د پارکو پر خوا پر بله خپل ساتېرۍ کوي. او دوستانو خوابدیان نشته، امن و امان دی دوستانو، هر څه پرېمانه دي. خلک خپل تجارتونه کوي دوستانو، خلک خپل کاروبارونه کوي، هیڅوک مزاحمت نه ورته کوي دوستانو. نو موږ نن دغه علاقه په څه نامه سره یادېږي؟ دغه سیمه عسکري پارک ماسیوا ده چې پر ایرپورټ روډ باندې واقع ده. عسکري پارک ایرپورټ روډ باندې دغه ځای جوړ دی. نو هغه شاپینګ مال ته هم ورځو د خیره؟ هغه بي اے مال دی ته مخامخ معلومیږي، شاید په کیمره کې تا راوستلي هغه مخامخ چې دی هغه په بي ایم مال سره ماسیوا دی، مشهوره دی. نوی جوړ شوی دی. زه خپله یوازې دغلی یم، ستا سره نصیب شوی دی. هغه ته بم واش د هغه په هیله بم واچه. نن د 26 ډسمبر دی، دا د کرسمس دومه ورځ ده. نو بیخي ډېر خلک دلته د کرسمس دپاره کرسمس د لیان لمانځي، د عیسایان ګرده خپل کرسمس لمانځي. ولې چې دلته بیخي ډېر عیسایان شته. جالبه دا ده دوستانو نن د کرسمس دوهمه ورځ ده او اکثریت عیسایان راځي د دې دغه ورځ لمانځي. نو د دې ستا په واقعیت سره تا لیدلي؟ ستا په دا لیف کې تېر شو. دا کوم چې معلومیږي په نن ورځ کې دا ګرد عیسایان یو نیم که داسې نور پکښې کي، خو اکثریت عیسایان. ولې چې نن د دوی ورځ ده، دوی اختر وي، دا کرسمس دومه ورځ ده، دا عیسایان دا ګرده راځي. واقعیتا دا ډېره جالبه ده دوستانو چې پاکستان هېواد کوټه ښار کې عیسایان هم شته او دوی هم خپل هغه کرسمس په نورو هېوادونو کې هم لمانځي دوستانو. هر رقم مخلوق په دې ځای کې هر رقم انسانان شته.
خپل دي خپل مذهبونه لري په کوټه کې هر څه شته په پاکستان کې واځ په کوټه کې نه په پاکستان کې هر کوم خلک شته او بالکل ګوان کې شیعه زیات هندو زیات لري شیعګان هم پکې شته شیعه مذهب عیسایان پکې شته پښتانه خو نو کوټه د پښتنو ده لکه ویره پښتون خو د نړۍ په هر ځای کې شته او د نړۍ هر سړی جلا جلا پیژني چې پښتون یو ښاغلی ځوان دی پښتون یو ښاغلی ځوان دی دا اوس ټیکټ شي نه لري ها هر ځای خپل ټیکټ لري غلط کار دی دا څه یاده کې خراب دي دا ویخه دا جوکر دی خپلې خبرې سره وکړه د بار څه سخته دا ګرب شو ما بینځ کې چشت راوتلې دي ورته ځان راسوه تا تر منځله ځان راسوه ماشاءالله دوستانو ښایسته پارک ښایسته ځای ښار ګرده تر معلومیږي او دا په هغه لاندې پارک دی سړی ډېر د وهم او بیر احساس هم کوي ځکه ډېر لوړ دی تقریبا څو متره به وي وحید خانه 100 متره لا بالا دی دا چې ګوره دغه رقم ورته ګوره دا مخامخ چې ته ګوره دا چمن او سیند دی چې دغه رقم دی او شاته سمبلي روډ دی هغه دی مال دی دا رقم دا مخامخ ګیټ دی شاته اجازه مخلوق کې باندې دا د نوي کلي په کوم مخامخ دی دا یو کلي شاوخوا ده دا هغه ایرپورټ چوک ته شاوخوا مخامخ دی دغه رقم دا چمن او سیند شاته دا دوستانو لوړ تیارې هم ګرځي تیارې زموږ د امنیت لپاره ګرځي ښه دا زموږ د امنیت لپاره دی هوغه د بل هم را روانه ده ویې بیرولو یو دا بیا کښته کوي څه نه څه دا موږ یو ځلې کښته کړو که نه لا پورته کېږو دا کښته کېږو کښته روان دي
څه دا قائد اعظم مزار دی هغه د قائد اعظم څوک دی دا د پاکستان چې آزاد کړ د سپوږمۍ ښکلا نو دلته خوند کوي